الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. دما مؤمنونو او مؤمناتو ورونو خوندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله دې موږ د تاسې ټول صالحه اعمال راته قبول منظور کړي او د ټولو خطاګانو ګناهونو او غلطیانو معافي دې راته وکړي او دغه پاته اخیرنۍ 10 ورځې د رمضان المبارک دی الله عز وجل راته د عتق من النار له اوره څخه د خلاصون ذریعه او وسیله جوړې کړي. دا ډېرې بهترینه ورځې دي، ولیال عشر چې په سورة فجر کې الله عز وجل فرمایلی او قسم یې په 10 ورځو باندې په 10 شپو باندې کړی. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په یو روایت کې فرمایي چې دغه 10 شپې د اخیر د رمضان مراد دي. مختلف تفاسیر مفسرین کرامو کړي، یو تفسیر مې درته ووایو. او علماو لیکلي چې 10 ورځې د ذوالحجې او 10 شپې ورځې د اخیر د رمضان دا په روایاتو کې، په احادیثو کې، په نصوصو کې د دې ډېر فضیلت بیان شوی، خو په دې 12 ګونو کې کوم 10 بهتر دي؟ نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، ابن جوزی رحمه الله او زیات نور مفسرین او فقها هغه مبارکان فرمایي چې د 10 د اول د ذوالحجې ورځې بهترې دي او د اخیر د رمضان دغه 10 شپې بیا بهترې دي د ټول کال په شپو باندې، او 10 هغه ورځې د اول د ذوالحجې بیا د ټول کال په ورځو باندې بهتر دي په شمول د دغه ایامو د رمضان. او تطبیق یې داسې کیږي چې په هغو 10 ورځو د ذوالحجې کې د عرفې ورځ را روانه ده او په 10 باندې د نحر د عید الاضحی ورځ ده. د هغه عرفې د ورځې په برکت باندې هغه 10 ورځې د ټول کال په ورځو باندې بهترې دي. او په دې 10 لیالیو د رمضان کې د اخیرو 10 شپو کې بیا شپه د لیلة القدر ده. لیلة القدر د شپې له طرفه څخه ده، لکه له نامه څخه یې معلومه ده. نو شپې بیا د دغه اخیر د رمضان دغه 10 شپې د ټول کال په لیالیو و شپو باندې بهتر دي. الله دې موږ تاسو ته د عباداتو توفیق کې راکړي. او بله خبره دا ده چې په دې 10 ورځو کې خصوصا سږ کال نن چې زه له تاسو سره غږیږم د 21مې روژې ماښام ده، نو نن د چهارشنبې ورځ تېره شوې ده او سبا ته پنجشنبه ده، 22م د روژې کېږي، جمعه یې 23م د روژې کېږي. نو اول خو به دا عرض وکم چې هر شب شبی قدر است اگر قدرش بدانی. موږ ته هره شپه شپه د قدر ده. الله په خپل قدرت کامله سره بلا کیفه اسمان د دنیا ته په رحمت خپل سره نازلیږي او دا غږ کیږي چې څوک استغفار غوښتونکی دی زه بخشش ورته وکړم، څوک حاجت حل غوښتونکی دی چې زه یې حاجتونه حل کړم، څوک ضرورتمند دی زه یې ضرورتونه پوره کړم. دا د کال په ټولو شپو کې د شپې په آخره حصه کې د الله عز وجل
دا اعلان کوي خپل مخلوق ته. نو هر شپه د قدر شوه. موږ ته د الله پاک د ټول عمر په شپو په ورځو کې د الله د حکمونو د عملي کولو ته توفیق را نصیب کړي. خو بالاخص هغه شپه چې په نصوصو باندې ثابته ده، لیلة القدر، شپه د قدر، چې خیر من الف شهر، دا تر زرو میاشتو چې څه د پاسه کم و بیش 83 کاله کېږي، تر 83 کالو تر عبادت زیات ده. خیر ده، خیر صيغه د اسم تفضیل ده چې ډیر بهتر ده. نو هغه پورته درجه چې د زرو میاشتو له اندازې څه اضافه فضیلت ده، د دې علم الله ته ده. خو که یو څوک د لیلة القدر د شپې د ماخوستن لمونځ وکړي، نو الله عز وجل به د 83 کالو د زرو میاشتو د ماخوستن د لمونځو ثواب ورکوي. که یو وارې سبحان الله ووایي، نو د زرو میاشتو د سبحان الله د ویلو ثواب به الله ورکوي. هر عبادت یې دغسې، که مالی ده که بدني ده. نو د لیلة القدر شپه په دې تاکو شپو کې په ډیرو روایاتو کې چې د رمضان د اخیرو شپو، د 10 اخیرو په تاکو شپو کې راځي. نو دلته بیا 20 د دغه میاشتې هم د رمضان 20 ده، هم د جمعې مبارک شپه ده. جمعه چې ده سید الایام ده، او رمضان ټول سید الشهور ده. نو 2 فضیلته په دې شپه کې چې د 20 شپه ده جمع کیږي. او ډیر روایات د لیلة القدر هم د 20 د شپې راغلي دي. نو که الله پاک پیرزونه وکړي او موږ ته د هغې شپې د عبادت او د طاعت، د ذکر، د دعاګانو توفیق را نصیب سي، نو موږ به د الله پاک ډیر شکر وباسو. دومه خبره دا ده چې ځینو خلقو کې عندیه داسې ده چې دغه جمعه د جمعة الوداع په نامه یادیږي. دا یو مخترع او مبتدع اصطلاح ده. دا نه په شریعت کې اصل لري او نه د دې څه ثبوت شته، نه څه خصوصیت شته د وداع د جمعې په حساب باندې. هره جمعه د رمضان 2 فضیلته لري، چې یو فضیلت د جمعې ده، یو فضیلت د رمضان ده. که دا اوله جمعه ده او که اخیره جمعه ده. نو دا یو غلطی مشهور ده چې څوک د اخیری جمعې جمعة الوداع په نامو باندې خلق ورته ترغیبوي، خلق ورته تشویقوي. تشویقول او ترغیبول خو شته په اسلام کې، خو دا خصوصیت نشته چې دا خالي د دې اخیرې جمعې دپاره تاسې ډېر تیاری کوئ. هره شپه یې موږ ته همدغسې یو زرین چانس ده چې الله پاک د رمضان په هره شپه کې او په هره ورځ کې الله پاک توفیق راکړي. هر عبادت یې که هغه نفلي عبادت څوک کې ادا کوي، د فرضو ثواب کې ورکړل کېږي، او که فرضي عبادت ادا کوي نو یو په 80 ګونه باندې الله پاک ثواب ورکوي. دا له اول شروع د رمضانه تر اخیر د رمضانه پورې، په جمعه او په غیر جمعه کې، په دې ټولو کې دا فضیلت شته. نو جمعة الوداع کوم خصوصیت نه لري. دا خبره صحیح ده چې داسې یو تأثر پیدا کېږي چې دا به اخرنۍ جمعه وي، بیا به بلې جمعې ته والله اعلم چې زه اخرنۍ جمعه مې رمضان مې او زه ژوندی یم. خو دا تأثر د دې جمعې د ورځې نه ده. دا له دې سره باید ونه تړل سي. دا د ټول رمضان سره چې بل رمضان ته به بیا موږ پاتې یو که به نه یو. د بل رمضان په 21 کې به یو که به نه یو. د بل رمضان په 23 کې به یو که به نه یو. د بل رمضان په 28 کې به یو که به نه یو. د بل رمضان په 29 کې به موږ ته ژوندي که به نه یي. دا هره لحظه او هره ورځ او هره شپه باید موږ تاثر تیر واخلو، او په دې حرص کې څو چې دا رمضان راچه په عبادت مصروف تیر سي او د الله رضا راته کې حاصله سي.
او اخرنۍ خبره ده چې ځینې کسان په د اخیر د جمعې کې د عمري قضا په نامه باندې یو رسم لري چې دا رسم هم نه په کتاب کې ثابت ده، نه په فقه حنفیه کې ثابت ده، نه په کوم حدیث سره ثابت ده، نه په کوم مستند دلیل باندې ثابت ده. دا یوه عندیه ده، خلقو له خپله ځانه چې که ملا کړي، که عالم کړي، او که مشر کړي، که کوم هر چا کړي، له خپله ځانه څخه یو څه جوړ کړي دي. دا د الله پاک رحم و فضل ده چې د موږ دین د چا د تبایع او د امزجو تابع نه ده. دا یو الهي دین ده او دا فضل د الله په دې ده چې د عمري قضا دپاره موږ ته ټول ژوند وخت ده، نه تنها چې په کال کې یو رمضان او په رمضان کې آخره جمعه. که داسې مقید وای موږ په دې کې، بیا به دا موږ ته ډېره تکلیف و. او بله خبره دا ده چې له بلې خوا یو شیطاني وسوسه ده، هغه داسې انسانانو ته داسې یو تأثر ورکړ کېږي چې تاسې د رمضان په آخرنۍ جمعه کې 5 لمونځونه په جماعت سره په صورت تداعي باندې چې قطعا مکروه ده، او دا تاسې وکړئ په جمع سره، نو تاسې ته به د ټول عمر د قضایي لمونځو په بدله کې درېږي. چې دا هم انسانانو ته د شیطان په غولولو کې له شیطان سره یو کومک ده، ځکه شیطان هم انسان ته کوشش کوي چې داسې امنیاتو توقعات ورواچي چې هغه انسان پې باندې ګمراه و بېلارې سي. نو دغه انسي شیطان هم کوشش ورته وکړو چې ته د ټول کال کې که لمونځونه نه وکړې هم پروا نه لري، رمضان را روان ده او په رمضان کې اخیره جمعه را روانه ده، په هغې کې به 5 لمونځونه په جماعت سره وکړو، نو د ټول کال لمونځو به موږ پې باندې خلاص شو. چې دا نه دین ده. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.